د خوست ولایت په مرکز ساراباغ سیمه کې د شیخانو لیگ تر نامه لاندې د کرکټ سیالیو پایلوبې مراسم په یاد سیالیو کې د خوست ولایت د بیلابیلو سیمو غوره د کرکټ لوبډالو ګډون کړی وو چې یو میاشت د مخې د خوست ولایت د ساراباغ په سیمه کې پیل شوی وو چې پایلوبې د هلال ټایګر د کرکټ لوبډالې په ګټه پای ته ورسېده. د یادو سیالیو جوړونکي وایي چې په خوست ولایت کې د ټینس بال کرکټ ډیر پرمختګ کړی دی. دوی وایي چې هدف یې ځوانانو ته سالم تفریح برابرول دي او د کرکټ بورډ له ادارې هم غوښتنه کوي چې د ټینس بال لپاره د معیاري لوبغالی هم ورته جوړ شي. 12 لوبډالو برخه اخیستې وه او د 12 لوبډالو نه جملې هلال ټایګر او شمال زلمي پایلوبې ته لاره پیدا کړه. موږ سره په دغه لیګ کې زیات ولایتو هغه لوبغاړو هم شتون لري چې د هیواد په سطحه ستر نومونه او د ټیبال لپاره او د ټینس بال لپاره یو ښه پیغام دنیا او هیوادوالو ته وړاندې شو. د کرکټ بورډ څخه مسؤلو چارواکو څخه موږ غوښتنه ده چې موږ په خوست کې د کرکټ لیوني مینوال لرو خو د کرکټ ترڅنګ موږ د ټیپ بال لپاره هیڅ یو داسې لوبغالی نه لرو چې په هغه کې مینوال یا ځای کو یا هغه لوبغاړو ته درکه میدان ولرو. یوه نیمه میاشت دوام یې ونیوه د دغو سیالیو د جوړولو څخه هدف د ځوانانو یو ځایوالی د ځوانانو سالم مصروفیت او په ټوله کې ورزش ته کار کول و. لوبغاړي خوښ دي چې دوی ته داسې لیګونه برابریږي. دوی وایي چې د داسې لوبو برابرول د ځوانانو ترمنځ د یووالي او اتحاد سبب ګرځي. د کرکټ بورډ مسؤلینو نه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته د کرکټ ټینس بال په برخه کې ټولو ته یو ښه ګراوند جوړ کړي بلکې په دغه ګراوند کې نه چیرته چې په دولتي ځای کې یو ګراوند جوړ کړي دا شای لیګونه په شروع سي پیل سي او ښه لیګونه سرته ورسیږي د خوست د لوبغاړو لپاره. دا رقم ته ټورنمنټونه خو ډېر مهم دي د هغو ځوانانو لپاره چې په کلي کې کوڅو کې لایق ګرځي نو دوی د نشهیي توکو څخه ورګرځول کېږي او د خپل وجود تمرین کې شي. د یادونې وړ ده چې په پایلوبه کې هغه لوبغاړي چې په سیالیو کې وړتیا ښودلې وه په جایزو هم ونازول شول.